ورځ په ورځ ژوندونکي د بدلون او نوي شیانو راتلو سره زاړه شیونه کمیږي او ختمیږي او دغه رنګ د لرګي د میزدرو د کټونو ځای هم اوس د پایپ یا د اوسپنې د رسۍ کټونو ونیو. د اوسپنې د رسۍ بڼل شوي د کټونو هنرمند او خرڅونکی حکمت خان د دې کټونو په هکله وایي. خلک زیاتر فوکس په دې پیپ کټ باندې کوي، بل دا د لرګی چې کوم دی پخوانی لرګی وشتی هم نه او چې دی نو هغې د چا وس هم نه کېږي. بل په دې کې تاسو ته ما وي چې منګوړ کېږي په دې لرګو کټونو کې د اوسپنې هغې کې نه کېږي. او د اوسپنې دا دی چې لکه مثلا لکه ماشوم یې بره استعمال یې ډېر شوی دی په عام کورونو کې. دلته کې ماشوم یې بره هم خېجولی شي، سپک هم دي، مضبوط سره سره سپک هم دي. دوی وایي چې د اوسپنې کټونه د لرګو د کټونو نه ارزان، سپک او پاخه وي او دې کې ډیزاینونه یا د خپلې مرضۍ ګلکاري هم کیدی شي. او ځکه عام خلک اوس د لرګي د میزرو د کټونو په ځای د اوسپنې د رسو کټونه خوښوي او اخلي. دوی د دې د اوسپنې د رسۍ نه د ناستې کټکي هم جوړوي. دوی وایي چې د اوسپنې د یو کټ بیه د 200 روپو نه تر 1000 روپو پورې ده. د اوسپنې د رسو نه کټونه جوړونکی احسان الله وایي په سوات کې د لرګي ډېر غټه مسله را روانه ده. د هغې په باعث باندې د لرګي وزن هم سیوایي او د دې اوسپنې د دې کټ چې دی د دې وزن کمی. د اوسپنې کټ چې دی یو دا نوي ډیزاینونه په دې کې راشي، هغې د لاس هم دا بدل شو. دوی وایي چې مخکې به د لرګو کټونه د رانزلا، اچر او د نورو لرګي نه جوړېدل، خو د لرګي د کموالي او ګرانوالي له کبله اوس دا کټونه د سپیداد د لرګي نه جوړیږي چې څه وخت بس کاږي شي او خرابیږي. د تېر 3 کلونه د لرګو کټونه جوړونکی او بڼونکی ترکاڼ رحماني ګل بابا د میزرو کټونو په هکله وایي. دې کې پخوا دا سوتره دا دغه نه و، دا میزر او دې کې یو یخوالی پکې هم دی، مضبوطوالی پکې هم دی. مخکې به کار ډېر و، اوس چې کوم دی د اوسپنې دا کارونه دا دغه راوتي دي که نه، د هغې باندې لږ اثر پرېوتی دی. رحماني ګل بابا وایي چې د میزرې د بنو او کوهاټ سیمونه راځي او دوی د کټ خپې بازوګان په خپله جوړوي او بیا یې د دې میزرې نه بڼي. دوی وایي چې د میزرې کټونه یخ او پاخه او کلتوري طورې هم خلک کورونو او حجرو کې ساتي. خو اوس د میزرې کټونه جوړونکي او بڼونکي هنرمند کم شوي دي. دوی وایي چې کوم خلک چې خپل کټ له خپې او بازوګان په خپل راوړي نو دوی په 500 روپۍ ټک وهي یا جوړوي او چې میزرې خپل وي نو د کټ بڼل ترې 400 روپۍ مزدوري اخلي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا.